سلامونه او نیکی هیلې دا هم د ازادي راډیو نړیوال خبرونه چې زه رضوان مراد وړاندې کوم. د جرمني صدر اعظم په واشنگټن کې دا او تمه ده چې نن له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د شخړې په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د جرمني حکومت ویل چې دا هیواد فرانسه، روسیا او اوکراین پلان لري چې د روانې فبروري میاشت په 11 نیټه په منسک کې د اوکراین د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې انګلا میرکل به له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا د امریکا لخوا د اوکراین حکومت ته د وسلو ورکولو له پیشنهاد سره خپل مخالفت څرګند کړي. د جرمني صدر اعظم د منشن وروستي کانفرنس ته ویل هغه یقیني ده چې د اوکراین شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدای. د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف هم غږی کوونکی امریکایي جنرال وایي عراقي ځواکونه به راتلونکې اونۍ له دې ډلې څخه د ځینو سیمو د بیا نیولو په هدف مځکني عملیات پیل کړي. جنرال جان ایلن تېره ورځ د اردن دولتي خبري ایجانس ته ویل نړیوال ائتلاف به عراقي ځواکونو ته درنې وسلې او مهمات هم ورکړي. اردن په تیرو 3 ورځو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد شاوخوا 50 هوایي بریدونه کړي دي. اردن وايي په دې بریدونو کې د دې ډلې لوجستیکي مرکزونه او د وسلو ډیپوګانې له منځه وړل شوي دي. او د مصر چارواکي وایي د مرکز قاهرې د فوټبال په میدان کې د پولیسو او نندارچیانو ترمنځ پرونیو نښتې کې لږ تر لږه 19 کسانو وشل شول. دا کسان د زمالک او انبي د فوټبال د مخکښو کلبونو ترمنځ د سیالۍ پر مهال وشل شول. په مصر کې په 2012 کال کې هم د فوټبال په یو میدان کې د تاوتریخوالي له امله 80 کسان وژل شوي وو. د مصر دولتي ټلویزیون ویل زیاتره کسان د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله مړه شوي دي. تر دې پېښې وروسته د مصر حکومت د فوټبال د پریمیر لیګ مسابقې وځنډولې. د نړۍ خبرونه مو لیدل. د دې او نورو خبرونو د لیدلو او اوریدلو لپاره azadiradio.com ویب پاڼه وګورئ. د خدای په امان. ازادي راډیو هر سهار له 9 بجو ټول ورځ تر 9 بجو په منځنۍ صفحه 2.9 او FM 3.5